زما محترم مسلمانانو حاضرینو مجلس کی علماء کرام تشریف فرما دی تاسو عام مسلمانان هم را جمع شوي دا مجلس زمونږ د برادر مکرم حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی نور الله مرقده دا غوی په یاد کې او دا غوی د ایصال ثواب د پاره دا مجلس او پروګرام جوړ دی. الله پاک دې دا غوی مغفرت شهادت او جنت فردوس نصیب کی. وارثان الذي الله صبر جمیل ورکیو دا غوی برکات ته الله د دوی دی بچو ترا منتقل کی. زما محترم مسلمانانو مرګ یو حقیقت دی. کل نفس ذائقة الموت هر زی روح لب مرګ خامخا راځي. لكل داء دواء په مخ د ځمکې بیماری شته د هغې دارو شته د هغې علاج شته. مرګ یو داسې بیماری ده چې د آدم علیه السلام نه واله دې وخته پورې نه د دې دارو چا پیدا کړه او نه د دې علاج شته. الموت یأتی بغتة مرګ چې راځي نو اچانک راځي. د مرګ نه هیڅوک انکار نشي کولی. په هر مسله کې اختلاف شته خو مرګ موږ تاسو ټول منو چې مرګ به یو ورځ راځي او موږ به د دنیا نه آخرت ته منتقل کیږو. حدیث کې راځي د انسان دا ټوله زندگی دا 3 ورځې ژوند دی. الدنیا 3 ایام دا ټوله دنیا دا 3 ورځې ژوند دی. یوم مزت ما بیدک منه شیء یو تیر شی ورځ دا غره واپس کیږي نه. څومره زندگی چې زموږ تاسو تیر شو نو کدمل صدر وزیر اعظم او د صوبې گورنر وزیر اعلی او د کلی خان نواب او د زر جیره بجیداد مالک دو غواړي چې زه یو ورځ را واپس کوم را واپس پکې یو غنټه بر واپس کی یو منټ بر واپس کی کما چې تیر شو دا د ژوند قیمتي سرمایه او دا واپس نه ملوي. و یوم غدن فلا تحرى فيه ابدا یو سبانه ورځ د سبا سوچ مکوا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا چرته داونه چې سار له وزدا دا کارونه کوم د سبا څه پته لګي سبا څه پیخي. کم من مستقبل لغد لا يدركه ډیر خلک د سبا په انتظار ود شي سار ډورا پانه شي. ډیر خلک سار د کور نوځي ماخام د کور ترانه شي. یو صحابي ته پیغمبر علی السلام فرمایي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء کله چې ته سحر کې د ماخام انتظار مکوه. و اذا امسيت فلا تنتظر الصباح کله ته ماخام کې د سحر انتظار مکوه. وعد نفسك من اصحاب القبور ځان د قبرستان په مړو کې شمار کا. جنازې لتل تعزیت لتل قبرستان تتل د دې مقصد دا دی چې موږ تاسو د خپل آخرت مخې ته شي موږ ته خپل مرګ مخې ته شي. زور القبور فانها تذكر الاخره قبرستان ته ځي چې آخرت درته یاد شي. زور القبور فانها تذكر الموت قبرستان ته ځي چې مرګ درته یاد شي. واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول تا د جنازې کټ بوګه کو قبرستان ته رواني لږ سوچوګه کې دي چې سبا دا وخت زما جنازه را رواني. زما محترم تیر شوی را واپس کیږي نه دراتلون کی پته لګي چې څومره پاتې ده. و یوم انت فيه فاغتنم یو دا نن ورځ د ودا غنیمت وګڼه. نو زما محترم دا مرګ یو حقیقت دی دا موږ تاسو ټول را روان دي د دین هیڅوک انکار نشي کولی. کم کور کې چې مړ یو شو زنانه چې سوري شروع کې پلان کې وفات شو دا ملک الموت یو فرشتہ الله مقرر کړی دا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ساسو نیټه پوره شي د رزق دانی ختم شي وب ختم شي هواګانی ختم شي. ملک الموت یو سکند د چا خاطر نه کوي. لا یستاخر ساعتا ولا یستقدمون یو سکند نه مخکې کیږي نه رستو کیږي. د دې انسان نه روح قبض کی او ژوندۍ چې سوري شروع کې پلان کې وفات شو ملک الموت دوباره راشي او د دروازه کې ودرېږي سر راخاره کی یو سو عجیب خبرې وکي کدا دې ژوندو اوري په مړی باندې جاړي په ځان بجاړي. لمت تكون ولي جاړي لمت تجزاون دا چې سوري ولي وخی. فوالله ما نقصت لكم عمره فالله قسم کستا عمر ما کم کړی. والله ما حبست لكم رزقا فالله قسم کستا د رزق دروازه ما بند کړی. مالی ذنب زما ګناه صدا زما غلطی صدا. وان لي فيكم لعوده تاسو دې کور ته خو به بیا راځم ثم عوده بیا برازم ثم عوده بار بار برازم حتى لا يبقى منكم احد چې یوم پاتې نشي بیا بستا سو دې کور ته زن راځم. وی کدا خبرې دي ژوندو اوري دي بزان بجاړي چې دا خو سار لمن پسې را روان دي. موږ تاسو ټول د آخرت په سفر باندې روان مسافری یو خو چې بداسي مجالسو کې موږ تاسو تخپل مرګ یاد شي چې بدی سفر باندې موږ تاسو رواني موږ د آخرت د پاره څومره
تیاری کړي څومره ستړي کړي انسان چې د آخرت په سفر روانيږي د رزق دانی ختم شي او به ختم شي هواګانی ختم شي ملک الموت فرشتہ راشي د دنه روح قبض کوي د انسان الله راضي کړي دي قبر د جنت باغ دی او د الله او د الله د رسول په اطاعت کې ژوندۍ تیر کړي دا مرګ ورته یاد دی قبر یاد دی آخرت یاد دی جنت یاد دی جهنم یاد دی دا غي د پاره ستړي کړي دي مال جان لګېدلې دي نو د ملک الموت سلام کی السلام علیک یا ولی الله اے د الله دوست السلام علیک قم فخرج من دارک التي خربتها الى دارک التي امرتها اے د الله دوست راځه د دنیا دا کور خو دې جوړ نک خو نن د آخرت داسې آباد کور ته بوزم چې ځان له خپل آباد کړي د آخرت په سفر باندې په خوشحالي باندې روان شي او کم انسان چې د دنیا بنگله جوړه کړی دا او ډیر مال دولت را جمع کړی دي او د مرګ ير دی قبر ير دی آخرت ير دی جنت ير دی جهنم ير دی الله ير دی د الله رسول ير دی د جون مقصد ير دی او د نفس شیطان د خواهشات اتباع کې ډوب دی اچانک ملک الموت فرشتہ را مخامخ شي او ورته وی یا عدو الله اے د الله دشمنه قم فخرج من دارک التي امرتها الى دارک التي خربتها را پاس دې کو نتا دا کور جوړ دا خدا همیشه سیدو کور نه دی او نن دې دا شي کور ته بوزم چې دې په خپل روان کړی دی چې د آخرت په سفر روانيږي د خدا آخرت کور جوړ کړی نه دی د روان کور ته تل نه غواړي ملک الموت پرې خودل نه غواړي د زنکدن په وخت کې دې چې وی قال اني تبت الان یا الله اوس می توبه ده قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا یا الله یوم قبل را یو ځل می دې دنیا ته واپس کا ډیر مال دولت را نه پاتې شو ټول بستا په دین ستا په نوم قربان کم الله یو موقع او چانس بل را تاسو بنی دي چې یو کس دوباره الله را لګري چې ځان له آخرت کور جوړ کا یا د آخرت سودا وکا یا ځان له جنت سودا وکا دا یو موقع یو چانس مونږ تاسو ته ملو شوی دي دا ژوند مونږ تاسو غنیمت وګڼو د آخرت د پارستړي شروع